بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو موږ پاور پوینټ پروګرام وایو او اول دا پیژنو چې څه لپاره استعمالو. پاور پوینټ پروګرام د پریزنټیشن لپاره استعمالیږي. لدې وجې د دې فایل ته هم پریزنټیشن وایي. پریزنټیشن څه ته وایي؟ وړاندیز ته وایي، پیشکش ته وایي، وړاندیز ته وایي. لکه یو مثال بلنډ تاسو درکم، تاسو ته زه درس وړاندې کوم، دا وړاندیز ده. یا تاسو ته چې کله هغه په پوهنتون کې هغه درکړي موضوع چې دا به زه تشریح کړي، دا تاسو یې وړاندیز کوئ دی خلکو ته. پریزنټیشن دې ته وایي، تاسو هغو ته پریزنټیشن کوئ. نو د پریزنټیشن لپاره تاسو کولی شئ چې دغه لیکل په ورډ کې مو که لیکل ګوره په ورډ کې کېږي که نه، خو په ورډ کې هغومره خوندور نه وي لکه څومره چې په دې کې وي. ځکه دې ته نوم هم ورکړی د پریزنټیشن، دا خاص د پریزنټیشن لپاره استعمالیږي. هغه چې دا ورډ هغه مثال کتاب دې لیکه، یو خط دې چا ته لیکه، د هغو شیانو لپاره استعمالیږي. کله چې داسې پریزنټیشن کوي څه شي، درس ورکوي چاته یا چاته څه مثال داسې غواړي چې په ښه توګه په سم صحیح طریقې سره یې پوه کړي، نو هغه په هغه وخت کې بیا شي استعمالیږي، پاور پوینټ پروګرام استعمالیږي. یو بل ښه مثال به تاسو ته درکړم چې کله فرض کړئ زه اکثره دا مثال ورکوم مچلغو بند جوړېږي. داود خان په دورې کې هغه ورته غورځولي دي وسپنې، اوس هم هلته پرتې دي، جوړ به سي ورځ. نو فرض کړه اشرف غني کار په شروع کړی ده، 6 میاشتې پس راغی، دې خو نشي کولی چې هلته ورشي که نه، حالات ګډوډ دي. هغه انجینر صاحب به څه کړي، تیار به پریزنټیشن تیار کړي، عکسونه به واخلي، څومره کار یې څه کړي، څومره مصارف به څه وي، څومره مثال دوی نور څه مثال دوی کارګزاري یا به ټوله په دغه کې ولیکي. د سره به نوره کابینه نور دغه عین او غین کېدای شي دواړه راسي ورسره دغه نور دا چې ټول کله ورته کښېني په تالار کې به تاسو دلې پروجیکټور ورته ولګوئ او په هغه باندې بیا د انجینر صاحب کولی شي سم صحیح توګه باندې دوی بیا پوه کړي، هغه عکسونه هم ورته وښیي، ټول یې وګوري. او په دې کې داسې هم استعمالېږي، اکثره پنسل قلم کې راواخلي، هغه جیونه ورته نښه کوي چې کوم جې دی ورته ښیي چې مثال دغه جې کې داسې داسې مشکلات دي، دا داسې ده، دا داسې. یا په نقشو کې که داسې لیدلي په تلویزیون باندې که نه چې هغه پوځیانو ته هغه لګولي نقشه یې چې لګولې وي، بیا هغه باندې یو داسې لیزر باندې ګرځي، بیا ورته نښه کوي. هغه کارونه هم چېرته کېږي؟ پاور پوینټ کې کېږي. خو راځو او د دې نوره پېژندګلوي هم کوو. فایل ته یې پریزنټیشن وایي او ورسره د دې ایکسټینشن چې ده هغه پی پی ټي یا پی پی ټي ایکس پاور پوینټ پریزنټیشن ته نه راخیستل، پی له پاور پوینټ نه او پی ټي له پریزنټیشن نه راخیستی. پی پی ټي یا پی پی ټي ایکس، نور خو به پوهېږئ چې ایکس د کومو سره راځي اضافه. او دا چې په رن کې تاسې راخلاصوئ هغه طریقه یې هم لږ بدله ده. یا له دې ځایه دلته ورته لیکئ پاور او پی ان ټي، صحیح مکمل به یې نه لیکئ، پاور پی ان ټي، پاور پوینټ داسې په لنډو ده، انټر به یې کړئ، پاور پوینټ پروګرام به درته راخلاصي. نور یې د راخلاصولو هماغه طریقې دي کومې چې تاسې د ورډ لیدلې وي. او د پاور پوینټ په ایکن سره رقم ده، دغه رقم داسې غټه پی په لیکلې وي. ښه اوس راځو فایل ته. ښه دلته لږ نوره پېژندګلوي هم کوو چې نور دا پېژندګلوي خو زه دې ستړې کړم ګه. راځو دلته د دې فایل ته پریزنټیشن وایي. په ورډ کې به پیجز صفحې وي، په ایکسل کې به شیټونه وو، په دې کې سلایډونه دي. سلاید تصمیم تاسو ته چې ښکاري دا څه شی ده؟ سلاید ده. دلته نوټس ایریا ده، سلاید کې لږ لږ شیان لیکل کېږي، نورې بیا څوک پریزنټیشن کوي یا خبرې به کوي. که غواړئ چې تفصیلي معلومات به ولیکئ دلته بیا نوټس ایریا کې لیکل کېږي. د نوټس ایریا تاسو داسې زیاتولی شئ، نوټس ډېر نوټس وضاحت که ورکوئ بیا دلته لیکل کېږي. خو اکثره دا بیخي موږ استعمالوو نه، بعض یو نیم وخت کې استعمالیږي. او دا چې کوم ده د سایډ پین چې کوم ده په دې کې سلایډز درته ښکاري، دې کې آوټلاین درته ښکاري. دا مخکې تاسو بیا ښه په تفصیل سره وګورئ. صرف نن هغه نومونه او هغه کوي د هماغه رقم سټیټس بار ده او زوم کنټرول ویو بټن یې دې کې هیلپ هماغه رقم ده، مینیمایز کرے بند یا دې همیشه ښکاري. راځم زه فایل ته، فایل سیو هماغه رقم ده، سیویز هماغه رقم ده، فرق نشته کې صحیح ده. دې بیا ګورئ. اوپن د پاور پوینټ یو فایل راخلاصي چې مخکې دې سیو کړي. کلوز دغه فایل بندوي، پروګرام نه بندوي. اگزیټ او دغه کلوز پروګرام هم بندوي، فایل هم بندوي. انفو هماغه رقم ده. اضافي اپشن نشته کې، دې کې بیخي کمې دي، صرف د خلاصولو پاسورډ ده، صحیح ده. مارکیز فاینل ده.
او دغه درې اپشن بیا هماغه رقم کار کوي کومې چې په ورډ کې څنګه کار کوي دې هم هماغه وظیفه ده که چېرته یو فایل په غلطۍ سره مثال پر کمپیوټر د نه په بند شه هغه بیرته کولی شي چې ریکوري کړي هغه راخلاصې کړي او سیو کړي او که یې چې ډیلیټ کوم ټول بغیر له کتلو یو بل بټن هم دلته شته سره چې په اکسل کې هم بعضې وخت کاري ډیلیټ آل باندې که کلیک کړي ټول درته ډیلیټ کوي بغیر له سیو کولو لیدلو نه ښه بل راځو موږ ریسنټ هم هماغه وظیفه ده نږدې وخت کې چې ما کوم پرزنټیشنز د پاور پوینټ پروګرام استعمال کړي دي هغه ټول دغه دي او دا په کومو ځایونو کې سیو دي یو کس تر تعقیبولی هم صحیح نیو ته راځو نیو کې هم هماغه خبرې ده د افس ډاټ کام پورې مربوط دي نیو پرزنټیشن خالي راخلاص که بلینک کریټ باندې به کلیک کړي او خالي ګوره پرزنټیشن ټول راخلاص شه بیا په دې نیو کې که تاسې وګورئ ریسنټ ټمپلیټس ډیزاینونه په دې کې هم شته ټمپلیټس هغه راخلاص که چې دا نږدې وخت کې تا استعمال کړي ما نه دي استعمال کړي صحیح ده ځکه دې نه مخکې موږ پاور پوینټ کلاس نه لرو د زمې نه را دې خوا اولنی پاور پوینټ کلاس ده راځمه که دا سامپل ټمپلیټس ده چېرته دي په دې ځای کې دي ګورئ تاسې به اوس د پاور پوینټ هغه وګورئ زه دغه راخلاصوم دا پرزنټیشن او تاسې باندې ګورم کریټ د یو ډیزاین راخلاصه دوی خپل لیکل پکې کړي دي صحیح ده بل ګیټس څخه څوک ده نه بل څوک ده ښه مالک بل ګیټس عکس پکې راخیستی نو په دې کې تاسې بیا خپل لیکل کولی شئ یو ډیزاین یې تیار ورته جوړ دا به څنګه ګورئ F5 F5 چې وایي پرزنټیشن شروع کېږي یا به دلته راسي دا به ټرمینئ سلایډ شو دې باندې به کلیک مخکې بیا خپله جوړو صحیح ده خو فعلا صرف یو وارې در باندې ګورم چې دا څه رقم ښکاري ظالم دي چاته ویلې ښه نو داسې بیا تاسې کولی شئ وخت په تېرېدو په خپله هم جوړ کړئ زه فعلا تر وځم کله خو مې پاک بند کړ راځم بیا پاور پوینټ ته او بل په دې کې چې کوم دا تیمز هم شته پکې په دې باندې یو تیم اپلای کا دا سټایل تیم کریټ کا نور هم ډېر دي پکې ګوره بیا چې کله ته پرزنټیشن جوړ کړې ډایرکټ له دې ځای تیم په اپلای کا تیم مکمل ډیزاین ده دغه ځای موږ ډیزاین ټرانزیشن انیمیشن دغه کې کار کوو دلته به ته مثال خپله یو ورته انتخابه او له تیم نه ډایرکټ په خپله په اپلای کېږي ټول ښه بیا راځو زه ورته وایم چې څه وکړه نیو ته لاړ شه مای ټمپلیټس که خپل دې جوړ یو مخکې د سره یې په سی ډي کې یا ډاونلوډ کړي دي هغه راخلاصئ پرنټ راځو چاپ ته زه دا بېرته عادي سټایل ته بیا یم اکسس درته راخلاص کړم ښه دې کې لږ څه لیکل کومه فرض کړه دغه پرزنټیشن چې ده د افغانستان په باره کې ده او دا چا تیار کړی ده پرزنټیشن عبیدالله مجروح ښه لږ کې غلطي وشوه خو زه دلته به زه ښکته نیسم دلته به ورته ولیکمه هسټري تاریخ د افغانستان چا لیکلی ده بای عبیدالله مجروح ښه نیو سلایډ یو بل راخلاص که دې باندې چې کلیک کړي دلته یو موضوع د فرض که تاریخ د 1919 هم یادېږي د امان الله خان دورې د هغه د لکه چې که د چا ده د ازادي کال چې دا انګریزانو ته یې ورکړی دغه کې فرض کړه موږ دغه لیکل وکړو دې کې هم رینټ کار کوي صحیح ده خو لیکل بدل دي د کویک براون فاکس جمپس اور د لیزي ډاګ دا یوه داسې جمله ده که څوک ټایپینګ زده کوي که داسې درته ویلي مې هم وي د ا نه تر زیډه پورې ټول توري سته پکې ټول حرفونه د کویک براون فاکس جمپس اور د لیزي ډاګ بیا خپله پسې ګوره ای بي سي شروع که پکې ګورئ چې دغه جملې کې دې ځای نه تر دې ځای پورې ټول ای بي سي سته ښه دا لیکل مې پکې وکړه د هغه نه وروسته راځه ورته چې یو بل سلایډ هم انزرټ کړه او دغه ځای کې دې ته هغه ورکړه چې د ظاهرشاه دوره د څونه شروع سوې وه 1933 نه شروع سوه تر که 19 نه وه تر 19 هم پکې ونه لیکم تر 1900 که 2 پورې او په هغې کې دې مو فرض کړه تاریخ دې پسې ولیکه عبیدالله حق مله ښه اوس زه راځمه چیرې پرنټ ته دا که ته چاپ کوې څو وارې چاپ کوې هماغه پوښتنې دي په کوم پرنټر یې چاپ کوې کوم سلایډونه څومره سلایډونه چاپ کوې پرنټ آل سلایډز ټول سلایډونه چاپ کړه پرنټ سلیکټډ سلایډز صرف انتخاب کړل شوي سلایډونه چاپ کړه څنګه انتخابېږي سلایډونه
ورته وایم چې یو دا سلایډ چاپ کا او بل دا کنټرول به اوس رونیسي په دې باندې به کلیک کړي. ګوره دا یو نه ده انتخاب، نو صرف انتخاب کړل شوي لیکل هغه به درته سلایډونه به چاپ شي، نور به نه چاپ کړي. دا منځ کې بیا راځم بل په دې کې پرنټ ته که زه لاړ شم، پرنټ کرنٹ سلایډ موجوده سلایډ چاپ کا، کسټم رینج ورکا 5 شپږم لکه څنګه چې ورډ کې د 0 نه تر 13 بیا 55 شپږ شپېته اووه بیا اته اتیا نه تر 99 دغه صفحې راته یا دلته صفحې دلته سلایډونه دي، سلایډونه راته چاپ بل چې ده په دې کې هیډن سلایډز ته بیا راځو. پرنټ هیډن سلایډز چې کله یې پټ کړو دا اوس موږ کې پټ کړي نه دي ځکه غیر فعال ده، چې کله ته سلایډونه پټ کې غواړې چې هغه هم چاپ کړي بیا به دا هغه وخت کې فعال وي، دا به پسې فعال کړي. ګوره ټیک مارک غوندې پکې ښکاري، نو دا که په کلیک کې وارې فعالېږي بیا که په کلیک کې غیر فعالېږي، نو که فعال وي بیا پټ کړل شوي چې کوم سلایډونه دي هغه هم درته چاپ کوي. بل په دې کې موږ وایو څه رقم یې چاپ کوي. فل پیج سلایډز سلایډ په ټولې صفحې ځای که دا ولې شپ کې ښکاري نه څه شو پرنټ صحیح ښه. فل پیج سلایډ لکه اوس ښکاري ټولې صفحې کې یو سلایډ ځای که، یا نوټس پیجز تاسو ته ما وښودل دغه ځای کې نوټس ایریا وه، پاس سلایډ کوز به نوټس دی کوم سره لیکلي هغه به هم سره چاپ کېږي. آوټلاین دلته مې یو بل هغه هم درته ښودلی آوټلاین، زه راځم بېرته هم ته دغه د آوټلاین په دې شکل لکه دلته چې ښکاري داسې یې چاپ کړه. تاسې ګوره اوس پرنټ ته لاړ شئ هلته آوټلاین چې انتخاب کوئ هغه رقم به درته چاپ کېږي. یا 1 سلایډ غواړم یو سلایډ 2 سلایډه راته چاپ کا یا 3 سلایډه په چاپ کا، خو په دې شکل دلته که څه نوټس سره لیکي بیا سره لیکلی سي. همدا رقم 4 سلایډه 6 سلایډه هریزنټل افقي دي صحیح ده، او 9 سلایډه دا 4 6 او نه دي خو ورټیکل دي عمودي. بل په دې کې فریم دغه فریم وینې د سلایډ ښکاري دا دې نه چاپ کېږي، چاپ دي سي. سکیل ټو فټ پیپر دی ګوره لږ راغټ شو دغه سایز لږ د سلایډ راکایو دې ته لږ رانږدې شو، که ډېر غټ وي بیا به لږ داسې کم شي خو صفحې کې به صفحې مطابق به درته برابر کړي. های کوالټي ښه کیفیت کې چاپ که پرنټر کې های کوالټي خصوصیات وي صلاحیتونه وي پکې نو کولی شي کنې بیا یې نشي درته چاپ کولی. راځو پرنټ 1 سایډډ پرنټر داسې درسره ده چې په دوو طرفونو چاپ کولی شي، ته په یو طرف غواړې نو پرنټ 1 سایډډ په یو طرف یې چاپ کړه. پرنٹ آن بوت سایډز پرنٹ آن بوت سایډز په دواړو طرفو یې چاپ کا، خو فرق دا ده چې دا به ښي چپ طرف ته وړي او دا به پورته وړي دا صفحه. بیا کولیټډ په ترتیب یې چاپ کا، ان کولیټډ بې ترتیبه غیر منظم یې چاپ کا، په پوهېږئ خو نور او نوټ پیډ نه پکې لګیا یو. پورټریټ یې چاپ کوي عمودي که افقي صفحې باندې. ګرې سکیل دلته وګورئ رنګه یې چاپ کا، موږ لا رنګونه نه دي ورکړي صحیح ده. بل پیور بلیک اینډ وایټ ده ساده یې چاپ کا، تور او سپین پیور بلیک اینډ وایټ خالص تور او سپین. او بل د ګرې سکیل، ګرې سکیل کې تاسې ګورئ خړ غوندې رنګ هم د سپین او تور چې سره یو ځای کې رنګ د رنګ یې خړ سي نو دغسې رنګ به هم وي. او هیډر فوټر کې به بیا په انزرټ کې کار کوو. راځم سیو اینډ سینډ پرنټ باندې چې کلیک کې د چاپ کوي سیو هم کوه هم لېږه هم هغه رقم آپشن دي، نور سره نسم ته پخه کولی یان د ورډ نه پکې لګیا یو. اٹیچمنٹ په شکل یې والیږه، پی ډي ایف په شکل ایکسپریس انټرنیټ فیکس او لرکه لري کومې پاڼه کې اجازه درکړي هغه ته یې ورسیو که شیر پوینټ پروګرام ته یې ورسیو که براډکاسټ که دا سلایډ شو دا په دې کې نوی ده. براډکاسټینګ څنګه کېږي؟ براډکاسټینګ څه شي ته وایي؟ هر هغه څه چې حد نه لري لیږلو، مثال زه چې خبرې کوم صرف تاسې اورئ دغسې ده که نه، بل څه خو نه اوري که نه، یا که دغه صنف کې نږدې که څوک وي. د رادیوګانو او د تلویزیونو چې کوم نشرات دي که نه هغه براډکاسټینګ دې ته وایي. لکه بي بي سي نه چې جوړېږي برټش براډکاسټینګ کارپوریشن. براډکاسټینګ څوک هم چې دغه څپې ونیسي په رادیو کې اورېدلی سي دې ته براډکاسټینګ وایي. نو دا په انټرنیټ باندې ته براډکاسټ که څوک هم چې کومه ویبپاڼه کې لري یا کوم داسې ویبپاڼې شته چې هغه اجازه ورکوي هغې کې به ته اکاونټ جوړوي براډکاسټینګ یې کوې. آنلاین زده کړې به تاسې نوم اورېدلی وي چې آنلاین زده کړې به څه رقم کوي، هغه هلته چې درس ورکوي پوهنتون کې په پاور پوینټ پرزنټیشن دلته یې موږ او تاسې هم ګورو. مثال په امریکا کې یو پوهنتون د آنلاین دلته هم ته انټرنیټ کې لري ډایرکټ لیدلی شي، هغه مثال څه خدمات دي هغه به ورته انسټالوي هغو ته څه نغدې ورکوي بیا دا کار کېږي. نو براډکاسټینګ دې ته براډکاسټینګ باندې خو پوه شوئ. راځو پبلش که سلایډز پبلش سلایډز ټو سلایډ لایبرري یا شیر پوینټ سایټ ټو پرووایډ د فالوینګ. دا هم
چې کله ته پبلش کوې دا هم په انټرنیټ باندې کېږي یا شیر پوینټ یو پروګرام دی هغه ته چې هغه په نیټورک باندې استعمالیږي هغو ته یې ور هغه کا یا سلایډ لایبرري وي نن سبا الکترونیک کتابتونونه دي چې تاسې آنلاین لیدلی سئ په هغه کې کتابونه مطالعه کولی سئ د انګلیسي خو ستا پښتو دري دي خدای پاک وخت سره به جوړ سي په انټرنیټ باندې سته نو هغه تاسې لوستلی سئ هغو ته یې ور دا پریزنټیشن هم ورسیو که چې هلته هم خلک لیدلی سي استفاده تر کولی سي خو راځو هغه سهولیت خو فعلا موږ نه لرو چینج فایل ټایپ د فایل قسم بدل کړه لکه څنګه چې په ورډ اکسل کې موږ تاسې ویلي دي 2010 لپاره یې سیو کا 3 لپاره یې سیو کا او ډي پي لپاره یې سیو کا ټمپلیټ تر جوړ کا پاور پوینټ شو دا تر جوړو اول دا سیو کومه کنټرول اس او ورته چې دا سیو کا په ډیسکټاپ او دې ته نوم ورکړه افغانستان خیر الله اخیسته که نه او ښه نو افغانستان نوم مې ورکړه هلته وګوره هلته مې سیو کړی ده دغه ده که نه ډبل کلیک دا داسې را خلاصېږي که زه پاور پوینټ شو تر جوړوم سیویز کې هم دا آپشن شته راځم 7 سنټ ته چینج فایل ټایپ پاور پوینټ شو له دې نه جوړه کړه پی پی ایس ایکس او دا سیویز یې کړه چېرته یې سیو کړه ډیسکټاپ باندې سیو د دې اوس څه فایدې دي دا چې زه را خلاص کړم دا مخکې چې و په دې شکل را خلاصېږي بیا به زه F5 وایم پریزنټیشن شروع کېږي او دغه بل چې کوم اوس سیو کړي دې باندې ډبل کلیک کړي ډایرکټ پریزنټیشن شروع کېږي دې کې څوک تغیرات نشي کولی بس مخ ته اوله څنګه چې ختم شي په خپله بند هم شي پوه شوې په دغه فرق کې بل راځم بیا پاور پوینټ ته فایل ته سیو اینډ سینډ ته چینج فایل ټایپ ته پاور پوینټ پکچر پریزنټیشن عکسونه تر جوړ کړي هر سلایډ نه دلته که ته کلیک کړي دې کې تغیرات کېږي که نه اوس راځم دا سیو کومه سیو اینډ سینډ چینج فایل ټایپ پاور پوینټ پکچر پریزنټیشن او سیویز یې که په ډیسکټاپ باندې پی پی ټي ایکس دې ته هم نوم ورکړه نو هلته که چې په دې نوم باندې یو ستا زه به دې ته نوم بدل کړم پکچر به ورسره ولیکم سیف دا اوس ښه دا اوس بند که راسته اوس دلته څه پی پی ټي ایکس دغه ده لکه پکچر مې دغه سره لیکلی ډبل کلیک که په دې کې اوس دلته نه کلیکېږي د عکس په شکل ده دا ټول سلایډ پام هم ده عکسونه مې تر جوړ کړه د هر سلایډ نه ښه دا خو داسې عکسونه دي چې پاور پوینټ کې دي داسې عکسونه هم تر جوړېږي چې ته د هر سلایډ نه عکس واخلي او د عکس په شکل یې درته وښیي او بیا فیسبوک ته هم جګي موږ بیا کار دغه ده چې عکس پیدا کړو که نه راځم اوس بیا دغه ته دغه را خلاصوم دا اولینی ګوره دې کې اوس کلیک کېږي که نه ورته دې نه پکچرز جوړ کړي هر یو پرزنټ هغه نه سلایډ نه ښه پی این جي عکسونه ته جوړ کړم که جی پی جي ورته هم جی پی جي صحیح دی دا انتخاب کا سیویز یې کا چېرته سیو کړم ډیسکټاپ باندې سیو کړه او سیو باندې کلیک کا ایوری سلایډ که کرنټ سلایډ ورته هم چې هر یو سلایډ اوکې دا اوس مینیمایز کا دا فولډر وینئ دا د عکسونه د عکسو هغه کې را خلاص تو که نه شه له دې نه وروسته بیا ځو پاور پوینټ ته سیو اینډ سینډ موږ وویلې راځم دلته پی ډي ایف تر جوړ کړه دغه خو زه موږ ستړی کړي له ورډ نه یې وایي پی ډي ایف تر جوړ کړه پی ډي ایف فایل به دې نه جوړ شي له سیویز نه هم جوړولی شي کریټ ا ویډیو له دې نه یوه ویډیو جوړه کړه اوس د دې پریزنټیشن نه ویډیو جوړه کړه چې بیا یې موږ په موبایل کې یا په کمپیوټر کې ویډیو ګورو ښه اول تا نه پوښتنه کوي چې ته څه لپاره جوړې کمپیوټر او ایچ ډي سکرینونو لپاره جوړې ویډیو انټرنیټ لپاره جوړې انټرنیټ ته یې جګوې که موبایل لپاره جوړې پورټیبل ډیوایسز ورته هم چې زه د کمپیوټر لپاره غواړم او دې سره وخت په تېرېدو مخته چې کله موږ درس یاوو د هر سلایډ سره اواز هم ریکارډ کولی شي او څومره وخت پس به دا سلایډ اتومات په خپله وړي هغه هم سره ریکارډ کولی شي وخت نو ډونټ یوز ریکارډډ ټایمینګز اینډ نریشن اواز ته وایي یا چې کوم وخت دې ورسره ریکارډ کړی یا د اواز سره ریکارډ کړی هغه مه استعمالوه یا اوس خو ریکارډ نه ده که نه یا که ریکارډ دې وایي یوز به دې انتخاب کړی فعال به استعمال یې که یا اوس ریکارډ که خو دلته یې نه وایو
مخکې چې راشي بیا هلته ووایو ښه راځو دې نه ویډیو جوړوي هر یو سلایډ دې څومره وخت کاري په ویډیو کې څومره ثانیې 15 ثانیې ورته هم چې وخت ته کم کړه 3 سلایډونه دي بس 2 ثانیې ډېر ده او کریټ ویډیو باندې به کلیک کې یا چیرته ته سې کوم ډیسکټاپ بیخي صحیح ده سیو ویډیو اوس دلته ګورئ دغه سر ته ورسېږي او چې سر ته ورسېده بیا موږ او تاسې ویډیو ګورو چې رښتیا هم ویډیو تر جوړه ده پلیر کې راخلاصېږي که نه راخلاصېږي ورسېده سر ته که نه دا به زه مینیمایز کړم دغه ده ویډیو پروګرام ده که نه ډبل کلیک ویډیو راخلاصه شوه دوه ثانیې پس په خپله اوړي ټوله 6 ثانیې ویډیو دومره تیز خوځي سلایډونه چې څومره ډېر وي هغومره بیا ډېر وخت نیسي بیا خپله سلو کېږي ښه بیا راځم او بل په دې کې موږ وایو تاسې خدای په نیکي مل شه کریټ ویډیو باندې خو موږ کار وکړو پیکیج پریزنټیشن فار سی ډي دې لپاره دغه پاور پوینټ پریزنټیشن تاسو جوړ کړئ سی ډي باندې ډایرکټ زه رایټ کړم بیا د هغه لپاره یې جوړ کړم هغه به دې باندې کلیک کړئ فعلا موږ هغسې نه لرو هغه نه تېرېږو کریټ هینډ آوټس دا لا مهم ده دې باندې زه کلیک کوم کار ته به کوم تاسې بس خپله وګورئ یا په څه شکل یې غواړئ ورډ کې به دغه هغه کېږي په دې شکل که په دې شکل ورته وایم چې دغسې دې ښکاري او اوکې که ګوره ورډ کې اوس دا راخلاصېږي دا ښاغلي سلایډونه هم لیدل 3 سلایډونه په یوې صفحې ته ځای کړه دا چې اوس چاپ کوئ دلته لیکل هم ورسره کولی شئ پرنټ کې هم تاسې دا شکل ولیده هینډ آوټس هلته به چې ما انتخاب تم چې مې سیو کړم او په اخره کې د سیمیشن موږ ویلې هیلپ کومک دی هماغه رقم د دې باندې که کلیک خپل کومک ته راخلاصېږي او د نورې اړیکې چې د انټرنیټ پورې مربوط دي هیلپ که راخلاصوئ دې باندې چې کلیک کوئ هم هیلپ دته راخلاصېږي ښه بیا زه راځم په دې کې آپشنز بیا هماغه خبره ده د پاور پوینټ د ټولو بټنو سیټینګ دب کې دې کې هم کار نه کوو ایګزیټ نه موږ وتلی شو اوس راځم هوم ته او دا زده کړه د زده شیانو باندې داسې په منډه تېرېږو بولډ یې کا ایټالیک یې کا انډرلاین یې کا خو دلته یو نوی اپشن ده شیډو سوری دې ولري زومینګ زه زیاتوم شیډو په عادي لیکلو باندې شیډو هلته به سوری اخیست کېده خو په کومو باندې چې کله به دې ورډ آرټ کې ولیکه سټایل کې به دې ولیکل د عادي لیکل ته ته سوری ورکولی شي سټرایک تھرو پاسنه لاین پر راوله لیکلو منځ کې فاصله کمه که د حرفونو زیاته که څومره مور سپیسینګ ته لاړ شل دې ځای بس خپله بیا ورته ښه ورته زیات کا اوکې بیا راځو دې فنټ بدل کا سایز یې کم کا یا زیات کا دې سره زیاتېږي کمیږي فارمیټینګ تر ختم کا فارمیټینګ چې ختم کړي یو بله خبره مې یاد ولرئ دا هر یو باکس په دې کې دلته لیکل نه کېږي په دې سلایډ کې ټیکس باکس دي ټولې معلومیږي که نه تاسو دې ته ښه ښایسته ډیزاین هم ورکولی شئ هماغه رقم دغه رقم دې ته نو دې ټیکس باکس کې دننه لیکل کېږي نو راځم اوس دلته بېرته نو دا هر یو ټیکس باکس ځان ته یو سټایل لري ته چې کله ریموو فارمیټینګ باندې کلیک کړي یا کلیر فارمیټینګ باندې نو بیا یې صرف هغه خپل سټایل چې وي هغه کې پاتې کېږي دا اوس سایز زیات ده که نه وګورئ 4 سایز دی دې کې خپل لیکلو سایز ده 22 ده دغه کې راسئ وګورئ ټایټل کې سایز 4 دا خو دلته یې سایز 22 ده د هر یو خپل سایز ده ښه راځم بېرته دا زه انتخابوم لیکلو رنګ بدل که لیکلو رنګ څه رقم که صرف رنګونه هم کې بدلېږي فعلا سنټینس کیس لوور کیس اپر کیس کیپیټلایز ایچ ورډ د هر لغت اول تورې په غټو ټوګل کیس کوم چې په وړو لیکلي یا په غټو کوم چې په غټو لیکلي هغه وړو ته واړه بیا راځو بل په دې کې موږ وایو دا خو موږ ویلې کټ کاپي پیسټ ته خو ستړي شو که نه زده به هم وي خو په دې کې راځو دغه شی ده پکې ډوپلیکیټ خو غیر فعال ده ولې غیر فعال ده دا په دې سلایډ باندې چې کله کلیک بیا فعالېږي دا سلایډ زه 2 وارې لیدل غواړم ډوپلیکیټ یې که کاپي یې که نو را به شي دلته ډوپلیکیټ ګوره دا 1 وارې 2 وارې ولیکل شي پوه شوې په فارمیټ پینټر هماغه وظیفه ده دغه سټایل دې باندې هم اپلای کړه دې باندې به کلیک کړي کلیپ بورډ هم هماغه وظیفه ده انتخاب وکړه کاپي کا هغه دلته یې واړې که راځي کله دې چې په کار چېرته صرف هلته کلیک په کوه هغه په خپله هلته
پیسټ کیږي ټول پیسټ کوي یا دا لیست کلیر کوي ښه دغه شیان نوي دي پکې دغه نه درته وایم د عادي کارونو نه ځان خلاصو نوی سلایډ له دې سره انزرټ کیږي دلته که زه لیکل کوم له چپ طرف نه کیږي له منځ نه دې وشي له ښي طرفه دې وشي یا جسټیفای کوي صحیح ده جسټیفای باندې خو پوهېږئ دغو لیکلو ته راځم لکه داسې کنټرول ای وایي صرف د یو ټکس باکس کې هغه کېږي لیکل انتخابېږي جسټیفای لو لږ فاصله په منځ کې زیاته شي لیکل د کومې ژبې دي هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي که هغه ژبې چې له چپ طرف نه لیکل کېږي انکریز انډنټ دغه لیکل لږ مخته ویسه یا بېرته په شا ویسه اندونو منځ کې فاصله کمه که یا زیاته که سپیسینګ آپشنز ته که لاړ شئ دلته نور هم لاین سپیسینګ وګورئ کوم ځای کې ده دغه ده دغه ځای ته سپیسینګ د لاین سپیسینګ دغه د زیاتولی شي ورډ کې مې هم درته ویلی بیا دلته وګورئ دغه هر یو پیراګراف چې لیکل شوی ده د لیست په شکل ده خو بولیټس دي ورسره زه ته چې دا بولیټ دی نه وي دا دي وي ورسره دغه دي وي دا دي وي او یا دې دا وي یا که دلته لاړ شي بولیټس ته عکس هم راخیستلی شي ورته صحیح شي هماغه رقم دی ورډ په رقم کسټمایز باندې رنګ ورته بدلولی شي سایز زیاتولی شي او کسټمایز باندې که کلیک کړي علامه ورته بدلولی شي هم چې تلیفون دې ورسره ښکاري ورکې انتخاب به یې کړي رنګ خو به نه ورکوي اوکې یا نمبر لیست هم بدلولی شي دې ته چې عددونه تر جوړ کړي یا ABC 1 2 3 په دغه کې هم دغه سټایل ته تللی شي بولیټس اینډ نمبرینګ ته او رنګ او هغه ورته بدلولی شي خو دې کې کسټم نشته صحیح ده کسټمایز په خپله خوښه سټینګ ورته وکړي یو څونه شروع کړم له یوه نه که له لسو نه بل په دې کې موږ وایو تاسې خدای په نیکي مل شه له دې نه کالمز جوړ کړه ورډ کې مې ویلی که نه څو کالمز 3 4 لیکل نه منځ کې فاصله وي که نه وي رایټ ټو لیفټ پښتو دري لپاره رایټ ټو لیفټ اوکې به کې هغه سټایل ته به واوړي بېرته کې یوه کالم ته بدلی دی باندې به کلیک کړي ټکس ډایرکشن دلته راځم دا لیکل مې کړي دي دلته زه لیکم د لیکل تاو که دغسې نور هم ډېرې اپشنې دي پکې دلته ګورې ټکس ډایرکشن څه ټکس ډایرکشن دغه ده دغه اپشن دی پکې اضافي فعلا نشته دلته هم دغه ټول ورکړی 2003 افیس سټایل ده ټکسټ الاینمنټ دلته زه لیکل کوم پاس کېږي په دې ټکس باکس کې منځ ته دې لاړ شي یا دې بیخ نه شروع شي نور اپشن هم شته کې دې منځ کې دي یو بل طرف ته دي هغه تاسې هلته کلیک کولی شي راځمه دلته دغه دې سټایل ته واړوه دا بل چې دا دلته کلیک کړه دا بل سټایل ته واړه څه شو نور هم شته پکې تاسې لږ مخکې دغه سټایل ولیدې که نه هلته دې سایز که لږ زیات کوي بیا تاسې ته معلومات کېږي دې کې څه شکلونه مکلونه عکس مکس راوړلی شي که نه شي راوړلی شي یا هغه موضوع به یې دلته پکې ولیکي که نه ظالمه که نه ښه له دې نه وروسته شیپس شکلونه دي دا هم هماغه رقم دي کوم شکل دې جوړاو نو پرابلم جوړولی شي دغه سلایډ کې به کلیک کړي ښه لمر راسي باندې تیاره ده لمر رڼا ورته راول هغه رقم لیکل کې کولی شي هماغه رقم یې ډیزاینونه بدلولی شي اضافي شي نشته پکې خو په دې کې یو شی اضافي ده په شیپس کې هغه بیا سبا ته وایم چې بټنې دي پکې اکشن بټنز دې باندې انشاءالله سبا کار کوو خو دغه عادي کار ته خلاصومه دا خو زور درس کې لګیا یو برینګ ټو فرنټ دیونه یې رامخته که شاته یې که ټول نه مخته که ټول نه شاته که دوه درې دې راوړي ګروپ که دوه سره کنټرول نسته کلیک که دې باندې دواړه سره یو که اوس دغه رقم کنټرول نسته کلیک که دې بل باندې او دا دواړه سره ګروپ که یا بیرته ان ګروپ که یا بیرته ری ګروپ که الاینمنټ چپ طرف ته ویسه ښي طرف ته ویسه
منځ ته ویسه پاسې ویسه منځ ته ویسه بیخته ویسه ډسټریبیوټ هوریزونټلي افقي ډول صفحې منځ ته ویسه او ډسټریبیوټ ورټیکلي عمودي ډول صفحې منځ ته ویسه ګریډ لاینز لیدل غواړي نه غواړي الاین ټو سلایډ سلایډ سره برابر کا راځو بل روټیټ دا کستاو کا عکس یا شکل وي کوم طرف ته اشتول غواړي دلته کراشي سلیکشن پین هم شته کې ما غره کا ورډ ایکسل کیو کنه پټ کا ښکارا کا یا دیو بل مخته ورسته کا ټول پټ کا ټول ښکارا دلته ګوره ټول چې پټ کې دا ټول شکلونه دي کنه ټیکس باکس دي نو ټول پټ سي او شو آل ټول ښکار دم ټیکس باکس دم ټیکس باکس ورسره تاسو کولای شئ دته شیپس کې داسته تاسو لږ مخکې ولید دا سټایل ورکدا یا هغه دا دیتا دا آپشن دلته ست په دې ځای کې عکس ته راوړه رنگ بدل ک ټیکسچر دا سي مرمري رنگ ورکا څنګه خیر الله ارجن می دریات ک کنه دا وګورئ دا سټایل تاسو دیتا ورکولای شي آوټلاین رنگ دی غیر چاپیره سره کمی دی آوټلاین ډبل والی دی څومره وی ډیش سټایل کی کڅ کی دا موږ ټوله سټایل نه ان شاء الله چې ویری شیپ څه سټایل کې غواړي دغه سي پورته جکسي روسته دی لاړ سي دغه سټایل کې تاو شي شیډو سوري ولري ویني لري نکاس وکي ویني کی ګلوز لا وکي ویني کی سافټ ایجز دی باندې اپلای کیږي او بي ویلیجز زید نن وزي پورته وزي سره کوم سټایل چې تاسو ورته انتخاب او فایند د توای ما به مته کې پرې خو د سلایډ سیکشن او سره په شیپس کې بټن یې صرف پاتې شو فایند ته ما ته پیدا کا بده کې څوک پیدا کا شدب کې فاکس غلط مې ولیکل یا ورته ته ما ته پیدا کا ده فایند نیکست میچ کې سماغه وظیفه ده په غټو تورو د لیکلي په غټو کې پوړو تور د لیکلي پوړو ته پیدا کی فایند هول ورډز اونلی دی بل لغات برخه بنئ څنګه خان دی مکتم در ټوکه واکې کنه چې موږ خان میچ ډایاکریټکس دا مون په هغه کې ویلو په ورډ کې کشیده قسم فاند د ډایاکریټکس د غیر کمالیف حمزه کې چیرته استعمال وی هغه راته پیدا کړ او ریپلیس باندې کلیک کې دا ریپلیس کا په څه شی باندې په دلته به شي ولیکو عجیبه باندې ډاټ ولیکو میچ کیس بیا ما رقم کار کی فایند نیکست پیدا کړی ریپلیس باندې چې کلیک کی هغه په ډیټ باندې بدل سی او سره ریپلیس آل باندې کلیک کی ټول به بدل شي خو دلته په دې کې یو بل اپشن هم دی چې هغه ته څه وایي د غشه د سره ریپلیس فونټس فرض کا دغه ټول لیکلو ته ما یو فونټ دې ځای انتخاب ک فرض کا دا ورته انتخاب ک الجیرین فونټ بدلوم لا غزم بدلیږي نه پیغام چې دا ریپلیس آل لپاره خدای چې مثال کې ټول ریپلیس ک ریپلیس فونټس ته براسي دلته وګورئ الجیرین مې انتخاب ده ورته دا په دې فونټ بدل ک اپراجیتا د کڅ شه د دې باندې چې بدل ک ریپلیس ګورئ فونټ ټول واوختل او سلیکټ آل ټول تیار انتخاب ده سلیکټ آل ټول انتخاب کا سلیکټ آبجیکټ دار وخت دی کې فعال وي آبجیکټ دا ټول آبجیکټس دې کې شکلونه دي د وجه انتخابيږي او سلیکشن پین باندې خو موږ مخکې هم کار وکړ چې سره کوي موږ تاسو استعمالولای شو په دې کې پاتې شو سلایډ سیکشن او سره په شیپس کې بټن پاتې شوی انسرټ کې به ان شاء الله کې ژوند بیا دیګه روز کار کوو